الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد دیش په باندې د توحید عقیده درسونه چې داغه په سلسله کې مخکې تقریبا 20 سوالونه دا ویل شو او د دینه مخکې موضوع د توسل را روانه و د وسیلې چې هغه کې دا بیان شو چې یو وسیله او توسل مشروع دی بل ممنوع دی. یو هغه وسیله ده چې هغې نه شریعت منع کړې وي، بل هغه وسیله ده چې هغه شریعت جایزه کړې وي. جایزې وسیلې هغې کې تقریبا 3 قسمونه داخلو. د الله په نومونو او صفتونو باندې هغه وسیله کول الله ته او په هغې باندې دعا کول، نیک عمل الله ته وسیله کول، او یا طلب د دعا کول نیک عمل انسان نه چې هغه ژوندی وي او حاضر وي. دا پکې شرطونه دي. بل سوال دا دی، اویم سوال دا دی، ما انواع التوسل الممنوع في الدعاء؟ د هغې توسل او وسیلې چې د هغې نه منع کړی شوې ده په دعا کې، د هغې قسمونه کم یو دي؟ نو دې قسمونه پیژندل پکار دي. اله به انشاءالله چې ته د ممنوع وسیلې اقسام وپېژنې په دعا کې، نو انشاءالله چې په هغې باندې به ستا د ایمان او توحید عقیدې ساتنه دا وکړی شي. جواب دا ده چې اول دې کې 2 قسمونه دي. یو شرکی توسل دی، شرکی وسیله، او دویم ته ویل کېږي التوسل بدعي وسیله. نو دواړو نه ځان ساتل پکار دي، او د دواړو په کولو باندې د مؤمن مسلمان ایمان او عقیده دا خرابېږي. که څومره یو سړی مونځ اودس کوي، حجونه کوي، ابو جهل ګوره 250 اجر کړي، د هغې باره کې راضي سي. طوافونه کول دغه شانته د کعبې نه به طوافونه کول، خو ګوره هغوی کې دا د شرکیاتو او د بدعاتو دا غلط مرضونه به کېږي، ځکه الله تعالی تباه او هلاک کړل. التوسل شرکی وسیله او توسل دې ته ویل کېږي وهو التوسل الذي دخل فيه الشرك بالله. دا هغه وسیله ده چې په هغې کې د الله سره برخدار دا پکې جوړیږي، د الله سره شریک پکې جوړیږي. لکه څنګه کالاستغاثة بالصالحین ودعائهم من دون الله، لکه د نیکانو خلکو نه مدد غوښتل. یو نیک عمله سړی د ژوند ښایسته تېر کړی دی، د الله د ولایت زندګي تېره کړې ده، او د الله عابد انساني، او ته را لګېږي دغه شانته هغه وفات شي، مړ شي، او د هغې نه دغه شانته د هغې نه مدد غواړي، د هغې نه دعاګانې غواړي، د الله نه نه غواړي، د الله نه ما سوا د هغې نه دعاګانې غواړي، هغې نه بچي غواړي، د هغې نه د حاجت پوره کول غواړي، د هغې نه د کار په کاروبار ټیک کول او برابرول غواړي. دغې ته ویل کېږي توسل شرکي. لکه یو سړی وایي چې مدد یا رسول الله، د الله پیغمبر وفات شوی دی، خو دا دلته چغې وایي په 14مه صدۍ کې چغې وایي چې مدد یا رسول الله، ای د الله پیغمبر زما مدد وکړي. یو سړی وایي چې او مدد یا جیلانی، یا یو سړی وایي چې ای عبدالقادر جیلانی زما مدد وکړي. دا نن سبا د مؤمنانو مسلمانانو دا ډېر خلک دا چغې وایي ای عبدالقادر جیلانی زما مدد وکړي. نه، هغوی تل دي صحیح ده، د الله پیغمبر یو عظیمه هستی وه، خو وفات شوی د دنیا سره تعلق کټ شوی دی. عبدالقادر جیلانی دغه شان د هغې دنیا سره تعلق کټ شوی دی. دا شیګان چې وایي مدد یا علی، ای علی زما مدد وکړي، یا حسین زما مدد وکړي، یا حسن زما مدد وکړي، دا ټول شرکیات دي. په دې باندې عمل دا تباه او برباد شو. په دې باندې مختلف دلایل مخکې ذکر شوي دي. یهودو به د قرآن نه وویو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سورة فاطر کې الله تعالی 14 نمبر آیات کې او 16 نمبر آیات کې دې مسله ډېر ښایسته وضاحت کړی دی. هغې کې الله فرمایي والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. الله فرمایي دا مشرکان چې د الله نه ما سوا بل چا نه دعاګانې غواړي، اوازونه ورته کوي، فریادونه ورته کوي، په دې ځان پوهېږه. ګوره دا د قطمیر د هغې ته ویل کېږي وهي القشر الذي يكون على ظهر النواه، چې د کجوري د اډوکي
د پاسه چې هغه نری غوندي پوستکی نری غوندي پوستکی الله فرمایي د الله نه ما سیوا چې د مشرکان بل چاته چغي وي فریادونه وته کوي سوالونه وته کوي وې دوی چې دی دوی د کجوري د اډو کې هغه د نری پوستکی عمره اختیار او وس دوی نه لري تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الله فرمای کچر تاسو ته اوازونه کوي او حاجتونه ته غواړي دعاګانې ته غواړي وې دوی کتب ځانم مړ کې داسته आवाज نه اوري قبر کې پروت څه پويږي اوري نه بوت ته چې غوي هغه आवाज نه اوري قبر کې پروت مړ دی هغه आवाज نه اوري او کچر ته الله فرمای زول طاقت اوریدلو ورکم چې غوونه ورکم واغه وامري الله فرما استجابوا لكم استاد دغه حاجت پوروال نش کولې استاد دعا نش قبول کولې او يوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير او الله فرمای دا ته چې وتنم په دنیا کې چې واغه مړ پروت قبر کې الله مورس په قیامت بستاد دي استاد چې تا د الله سره شریک او برخدار ګرځولې استاد په دې شرک باندې به انکار کوي تاول شي کول او خپل به خپګيږي او ولا ينبئك مثل خبير اے پیغمبره تا ته دغه شان ته خبر بدرنکی د الله نه ما سیوا چې شریکان یا د مخلوق دی هیڅ یو مخلوق به ته د الله په شان ته خبر درنکی په هغه انجام د کارونو باندې او په عاقبتونو باندې یعنی څه چې غواړي د الله نه غواړه د هر کار عاقبت د الله سره دی صرف کته دعا کې کته فریاد کې کته جړه کې صرف الله ته کو مخلوق ته دا مکوا بل ځکه الله تعالی فرمای سورۃ یونس کې یو سوچ پغم نمبر آیات کې الله وی ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب کی او خطاب هر چاته ځان لزان دا راځي دي الله فرمایي پیغمبر ته مرا بلا د الله نه ما سوا داسي شیان داسي معبودان داسي مخلوق چې هغه ته معمولی فائدہ نشي درسولي او نه تزرر رسولي مړه د قبر کې به تاسو کولی شي نه ستاره خیر مالک دی او نستار شر مالک دی فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين پیغمبر کتام دا کارو کو پیغمبر تلوي کتا دا کارو کو ا دې قبرونو والو نشاله غواړي د پیر بابا نه غواړي د لات او منات او عزات نه غواړي او د بل دغه شان د کس نه غواړي مخلوق نه غواړي نو تم ګوره مشرکی تم ګوره الله سره برخدار جوړ تم ظالم مراد ته مشرک دی تم یعنی مشرک است عمل تبا دی پیغمبر تعالی وی نو دې زمانه زموږ د کمزور انسانان او امون ډیر زیات چټاکي نه دي او به هغه شان د اخلاص هغه شان تابعداري د پیغمبر هغه شان د صداقت او رښتینوالي هغه دغه شان سره را لګيږي په معمولی شرکت او مزرعه عمل تبا کوي او ته ویل کېږي توسل شرکی الله موږ تاسو هر قسم هغه نوع انواع او قسمونو شرکت الله موږ تاسو ساتي دویم قسم چې توسل البدعي دا دې ته ویل کېږي وهو التوسل بطريقه لم تدل عليها الادله الشرعيه بدعي وسيله هغه ته ویل کېږي ودا وسیله کولې په دې طریقه باندې چې په هغه طریقه باندې دلیل شرعي او نصوص شرعيه ثابت نوي او سره به کنه ایجاد دغه کوي لأن التوسل عبادة فلا يجوز فيها شيء إلا بدليل شرعي ذکر وسیله چې د عبادت ته او عبادت کې رضا زما او ستاره نه چلیږي عبادت کې هیڅ یو شی جایز نه دی مگر په شرعي دلیل باندې وسیله په خپل عبادت ته الله مخکې ویل مخکې تیر شو وابتغوا الیه الوسیله حکم کوي الله ته وسیله ولټوي نو چې وسیله عبادت ته دا به نشي کېدلی نه د جایز مگر په هغه دلیل چې هغه شریعت منګو تاسو ته ویلي د دې ډیر مثالونه دي ومن التوسل البدعي وسيلي دا مثال لچی التوسل بذوات الصالحين او جاههم وسیله کول د نیکانو خلقو ذاتونه د نیک عمل سړي ذات الله ته وسیله کول یا دغه شان او دغه هغه کم جاه جلال چې د منصب او منقبت دی هغه الله ته وسیله کول او هغه په قبر کې پروت دی یو سړی وی چې راځي قبر نه خصنه غواړم خدای نه کامل سړیو کنه زه غیر چې الله کوم عزت ورکړو کوم ولایت ورکړو او کوم منقبت ورکړو زه الله ته هغه وسیله کوم د الله د پیغمبر غوندي هستی په مخلوق کې نه تیر شوی کې یو سړی دا وی چې الله پیغمبر له وفات ته یو سړی کې دا وی یو سړی دا خبره کوي چې یا ربي بجاه محمد اشفني
یو سړی کدا وی اے زما ربا د محمد رسول الله چې کم شان دی کم منقبت ته او کم عظمت ته او تاول ور کړو الله تعالی زه د هغې په وجه باندې سوال کوم او ما ته شفا راکړي او ما ته صحت راکړي دا هم شرط دی د دې ښه مثال دا دی د الله پیغمبر مړ تعلق دنیا نه کټ دی څوک د الله د پیغمبر خو لا پرې چې هغې له ورشي سوال ته کوي د الله د پیغمبر جاه و جلال چې الله ته واسطه کې دا هم تا شرک وکړو دا هم تا ناروا وکړو دا تا بدعت وکړو وسیله کې د بدعت وکړو په دې باندې سړی عمل تباه کېږي یا یو سړی وایي چې د الله د پیغمبر سلم نه هغه وفات شوی دی او یو سړی دعا کوي د هغې نه وروسته څه وایي یا رسول الله ادعو لی یا رسول الله ادعو لی اے د الله پیغمبر زما لپاره دعا وکړه راغلی به ستا قبر ته ناست یم د تا نه خو نه غواړم تا ته هېڅ نشي کولی قبر کې پروت یې مخلوق یې خو ته زما دپاره الله ته دعا وکړه چې الله زما دا حاجت یې پوره کړي د پاکستان حالات دغه شان د مسلمانانو حالات ګډوډ دي دا ریټونه بیخي روان دي دا هم لږ کنټرول کړي الله ته دعا وکړه یعنی رسول الله څه کې هغې ته وایي چې ته الله ته دعا وکړه یعنې عقیده خو په الله لري خو دې ته ملاوټ دی دا وکړو چې الله پیغمبر وفات شوی دی مخلوق دی او هغې له ورځې څه کې یا رسول الله ادعو لی ای د الله پیغمبر زما دپاره الله ته دعا وکړه چې زموږ دا مشکلات حل کړي دې ته ویلی کېږي توسل بدعي هیڅ یو شرعي نص په دې باندې نشته چې دا دې ثابت شي چې ثابت تر ده نو فلهذا زموږ استاسو دې نه انکار دی مؤمن مسلمان به داسې شی نه ځان ساتي تر څو پورې هغې هغه عقیده د توحید او د ایمان دا سالمه پاتې شي او په هغې باندې رب العالمین ته جنت ورکړي والله د خپل عذابونه دا وساتي الله تعالی به دې خبرو مو تاسو موږ توفیق راکړي زموږ استاسو په عقیدو کې د الله تعالی نورم سالمیت او صالحیت راولي د هر قسم شرکیات او بدعات رب العالمین ساتي